د ورځې یو داسې وخت چې په هغه وخت کې که تاسو پیاز وخورئ نو ستاسو ورسره مردانه قوت زیاتېدلی شي او دومره زیاتېدلی شي چې 7 چنده زیاتېدلی شي. دا خبر په یو تحقیق کې مخې ته راغلی دی. موږ ویل چې تاسو په دې تحقیق باندې خبر کو. تاسو ته به دا هم معلومه وي چې سړي د خپل طاقت قوت زیاتولو دپاره مختلف طریقې او مختلف دوایانې استعمالوي چې دغه دوایانې خو په وختي طور باندې پیدا وکړي خو وروسته بیا دوی دومره خطرناکې وي چې په وجود کې د مختلفو بیمارو سبب جوړېدلی شي. ماهرینو په خپل بیانونو کې همیشه ویلي دي چې دغسې دوایانو نه پرهیز کول پکار دي او دغه دوایانو په ځای باندې چې قدرتي دوایانې یا قدرتي هغه ټوټکې استعمال کړی شي او د هغې خوراک وکړی شي نو د هغې نتایج به ډېر زیات ښه وي. د خپل قوت د زیاتولو دپاره پیاز انتهایي فایدهمند دی. پیاز یو داسې څیز دی چې د دې هېڅ نقصانات نشته دی بلکې دا د قوت باه په زیاتولو کې ډېر زیات مفید او فایدهمند ثابت شوی دی. خو دا د ورځې په کوم دوران کې خوړل پکار دی چې د دې پیدا زیاته ورکړی شي، ځکه چې داسې وختونه هم دي چې که د دغه وخت نه علاوه دا وخوړل شي نو د دې نقصانات بیا ډېر دي. د ماهرینو په وینا چې وایي د قوت زیاتولو دپاره د پیاز استعمال د غربي یا د ماسپښین د روټۍ په ټایم کې کول پکار دي چې دغه وخت کې استعمال شي نو سړی به بیا هېڅکله هم د ډاکټر اړخ ته لاړ نه شي، ځکه چې زیات خلک نن سبا د واده کړو خلکو زندګي داسې ده چې د شرمندګۍ سبب جوړ شوي دي. نو د دې پیازو په خوړلو سره په دغه دوران کې د استعمالولو سره به هېڅ قسمه داسې شرمندګي دوی ته مخې ته نه راځي. خو په یاد بیا هم ولرئ چې پیاز سحر او ماښام استعمالول خوړل بالکل صحیح خبره نه ده، ځکه چې په دغه دوران کې دا استعمالول ستاسو قوت نور هم کمولی شي او دا انتهایی خطرناک هم دی. په جسم کې په دغه دوران کې خوراک سره نور بیماری نه هم پیدا کولی شي.